د کونړ کرکټ ادارې په نمایندګۍ باید زه ووایم چې زموږ ډېر کوچني فعالیتونه تاسې رسنیز کړي دي. په دغه برخه کې موږ سره همکاري کړې ده د لوبغاړو د غږ په اوچتولو کې، همدارنګه د نابینایانو د کونړ د ولایتي لوبډلې بخیر وي. لطف الله خاموش زمونږ مشر تکړه همکار دی چې نن زمونږ سره د څه مسؤلیتونو له وجې نشته دی، خو آصف مال موراني ولې دی دلته مونږ څنګه ولاړ دی ترشیب نه دوی په خپل برخه کې ځوانانو په برخه کې د ورزش په برخه کې مختلفې برنامې لري. بیا هم په ټوله کې د اروندر چې یو فعال ځوان دی ډېر څه ترسره کړي دي، نو دغه راټولېدنه او د خوشحالي د دوی د 15,000 فالوور په پار باندې او د دوی د خدماتو په پار باندې زه هم دغه کار او دغه پنیک فعال باندې زما خدای مو کامیاب لره بریالي وس. سلامونه درنښت د زلا رادیو ټلویزیون د ډیر قدر وړ مشرتابه همدارنګه دغه رادیو ټلویزیون زړورو تکړه ژورنالستانو کارمندانو واقعا د چې زلا رادیو ټلویزیون لکنه چې په کونړ کې فعالیت کړی دی، هر نوع پیښه ستونزه چې په کونړ کې راغلې ده هغې ته ډېره په وخت رسیدګي کړې ده او دوی د خپل ولس هغه رښتینې غږ ته په ټوله معنا باندې انعکاس ورکړی دی. سپین یو کتور نور خو پوهیږي ته خدای هسې نور خو پوهیږي ته سپین یو کتور نور خو پوهیږي ته خدای هسې نور خو پوهیږي ته رب مړي هم ژوندي کولی شي رب زما مور نور خو پوهیږي ته تور لونګ می راوړل ګل رنګې وزان لد جوړ کړه لونګو امیلونا ګل رنګې ما مخبلې زندګۍ تا خیری وکړې بیا مې هرې بې وسۍ ته خیری وکړې. درنو لیدونکو نن اوس سره دلته البته زموږ په د راډیو په سټوډیو کې زموږ د دیني خپرونې یا د دیني خپرونو چلوونکی ګران ورور زموږ تکړه ملګری ولی الله همدرد را سره دی. د دې نه بسم الله الرحمن الرحیم د زلا ټلویزیون او یوټیوب چینل لپاره ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیک هیله او احترامات مو ومنئ. دا ورې زموږ نن خپرونه یو څه ځانګړې ده او په داخل دفتر کې د خپلو ملګرو سره ترڅنګ د یو څو میلمنو سره دغه ورځ لمانځو. د ویاړ او افتخار ځای دی چې زموږ د زلا راډیو ټلویزیون د پاڼې د ټولنیزې رسنۍ د فیسبوک فالوورز یا تعقیبونکي تر 15,000 اوښتي دي. موږ او دفتر مو دا غوره ګڼلې ده چې په همدې پار باندې یو پارټي برابره کړو تر څو ملګري هغه ملګري چې په دغه برخه کې هڅه کړې ده، زیار یې ویستی دی، کوښښ یې کړی دی، خوندورې خپرونې وړاندې کړي دي، هم د ټلویزیون په برخه کې هم د راډیو په برخه کې او د دې ترڅنګ یې په ښایسته او جالبو موضوعاتو باندې ویډیو ریپورټونه هم ترسره کړي دي. نن دغه برنامه هم بېرته ځانګړې شوې ده، موږ یې لمانځو، تاسې زموږ برنامه او دغه خپرونه تر پایه وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم.
زلا رادیو تلویزیون ته راغلو ملمنو همدغه شان د زلا همکارانو ښه راغلاست، ستړي مه شئ. د زلا رادیو تلویزیون تقریبا په 2006 کال کې په کونړ ولایت کې خپل نشرات پیل کړي دي چې ورو ورو د زلا اخبار، زلا مجله، همدغه شان د زلا رادیو تلویزیون او د زلا رادیو په نشراتو باندې په بیلابیلو وختونو کې کار پیل کړی دی. دا چې د زلا رادیو تلویزیون په ټولنیزه رسنۍ کې تعقیبونکي او څارونکي وسه 80,000 ته رسیدلی دي. په دغه مناسبت راغلي میلمانه او همدغه شان د زلا همکاران دغه خوشحالي په شریکه سره لمانځو او راټول شوي په همدغه مناسبت سره. دا خبره د یادونې وړ ده، دغه کوم راټولېدنه چې زموږ د او د همکارانو د همدغه شان د میلمنو ده، د دغه کریډیټ زموږ 2 همکارانو ته ورځي چې هارون درد او ظهیر الله ته. د دې نه ډیره مننه کوو چې دغه شان موږ یې راټول کړو په یو ټغر باندې او په دغه خوشحالۍ باندې. نو هیله ده چې دغه خوشحالۍ په پرتمینو مراسمو سره ولمانځو او د میلمنو نه هم ډیره مننه، ښه راغلاست، په خیر راغلی چې په دغه مراسمو کې له موږ سره تاسو ګډون وکړو. ډیره مننه، ډیره مننه. د 8 کالو په جریان کې زمونږ 2 همکارانو ظهیر الله ظهیر او همدغه شان هارون درد نستړي کیدونکي هلې ځلې کړي دي چې په دغه مناسبت د زلا شبکې اداره لوی تقدیر ورکوي، ستاینلیک ورکوي د هغو نستړي کیدونکي زیار او هڅو له کبله چې په زلا شبکه کې مو کړي دي او په خپلو کارونو کې مو له ځانه وړتیا ښودلې ده. د زلا شبکه ستاسې د احساس او اخلاص نه ډکې هڅې او کوښښونه ستایي، د تحسین وړ مو ګڼي او د لوی خدای جل جلاله د دربار څخه ستاسو په ژوند کې د لا زیاتو بریاوو هیله کوي. نو درد صاحب دی راشي او بس یو د درد صاحب دی، یو د ظهیر صاحب دی. زه ظهیر صاحب دی اول راشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ملګرو په اجازه باندې د خوشحالۍ ځای دی چې ټول ملګري سره راټول شوي یو او یو ځل بیا د په کونړ کې د ځلا راډیو تلویزیون هغه کلیزه وایو که تعقیبونکي چې 15000 ته رسیدلي دي د دغې په پار باندې د کیک مراسم دي د خیره سره په شریکه به لمانځو د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د زلا رادیو ټلویزیون په انګړ کې راټولو ډیرو درنو ملګرو او د زلا رادیو ټلویزیون درنو همکارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په سر کې خو د زلا رادیو ټلویزیون ټولو درنو همکارانو ته د پټولینیزو رسنیو کې د هغوی د صفحې د 15000 تعقیبونکو مبارکي وایم. دا تعقیبونکي په هغه صورت کې زیاتیږي یا ډیریږي کله چې ته د ټولنې مثبت اړخونه او د دغه ولس رښتینی غږ ولسته ورسوي نو په دغه پار باندې دغه لیدونکو او تعقیبونکو زیاتیږي. دا ستاسې هڅې دي ستاسې کړنې دي. ډیره زیاته مننه چې وخت په وخت باندې د ولس غږ مو اوچت کړی دی. د کونړ کرکټ ادارې په نمایندګۍ باید زه ووایم چې زموږ ډېر کوچني فعالیتونه تاسې رسنیز کړي دي. په دغه برخه کې موږ سره همکاري کړې ده د لوبغاړو د غږ په اوچتولو کې، همدارنګه د نابینایانو د کونړ د ولایتي لوبډلې او همدارنګه په ټوله کې د کونړ ټول هغه ضرورتونه او واقعیتونه تاسې د خپلې کمرې د لارې د افغانستان ټولو خلکو ته رسولي دي. کور مو ودان ډېره زیاته مننه. په ټوله کې خو راغلو ټولو مشرانو کشرانو زما همزولو تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې په دغه شان مراسم چې دغه د زلا رادیو تلویزیون د 15000 فالوورز د خوشحالۍ په پار باندې چې دوی وشو کولی چې هغه خدمات چې دوی ټولنې ته وړاندې کړي ونې هغه ثمره یې او دغه د 15000 فالوور لومړی کې خو د دوی د ټولو خدماتو د دوی د سرویسز نه ډېر منندوی ما بیا د دوی د لیډرشپ نه دوی په خپل برخه کې ځوانانو په برخه کې د ورزش په برخه کې مختلفي برنامې لري. بیا هم په ټوله کې د اروندر چې یو فعال ځوان دی ډېر څه در سره کړي دي نو دغه راټولېدنه او د خوشحالي د دوی دغه د 15000 فالوور په پار باندې او د دوی د خدماتو په پار باندې زه هم دغه کار او دغه پنیک فال باندې زما خدای مو کامیاب لره بریالي وس. سلامونه درنښت د زلا رادیو ټلویزیون د ډېر قدر وړ مشرتابه همدارنګه دغه رادیو ټلویزیون زړورو تکړه ژورنالستانو کارمندانو واقعا د چې زلا رادیو ټلویزیون لکنه چې په کونړ کې فعالیت کړی دی هر نوع پیښه ستونزه چې په کونړ کې راغلې ده هغې ته ډېره په وخت رسیدګي کړې ده او دوی د خپل ولس هغه رښتینې غږ ته په ټوله معنا باندې انعکاس ورکړی دی او په هماغه پار باندې ولس چې کله یو څه وویني او خوښوي نو په هماغه پار باندې ولس د دوی فعالیتونه ستایلي دي. 15000 فالوورز یا 15000 تعقیبونکي پیدا کول دا په مفت نه کېږي نو په اسانۍ باندې کېږي. دلته زلا رادیو ټلویزیون کارمندانو کار کړی دی سخته تېره کړې ده او په نشتو امکاناتو کې د ولس غږ تر مسؤلو چارواکو او نور اړوندو اداراتو رسولی دی. زه په خپل وار د زلا رادیو ټلویزیون دغه کړنې چې دوی تر سره کوي ستایم او د 15000 تعقیبونکو مبارکي ورته وایم. تل د دوی ژوندي وي، تل د دوی ادارو کارمندان بریالي وي. ډېره زیاته مننه درد صاحب. په سر کې خو د زلا رادیو ټول سټاف ته د 15000 فالوورز یا څارونکو مبارکي وایم. درد صاحب کو ګورو 15000 څارونکي دا نو هڅه نه پیدا کیږي، دا په کار باندې پیدا کیږي او کله چې ته فعالیت وکې نو پیدا کیږي. د دغه په مناسبت چې کوم مراسم جوړ شوي په سر کې خو ډېره زیاته مننه کوم ځکه ټول ملګري راغلو مونږ یو بل هم دلته ولیدل دغه پروګرام مو تېر کړ. ډېره زیاته مننه په سر کې له تاسې نه تاسې ته لا بریاوې غواړم او همداسې ګړندي اوسئ. سلامونه ټولو ملګرو ته د زلا رادیو ټلویزیون کتونکو ته ټولو کارکونکو راغلو ټولو میلمنو ته لومړی خو دوی ته د 15000 تعقیبونکو مبارکي وایو او رښتیا هم چې د زلا رادیو د ټولو کارمندانو هڅې د ستایلو دي خصوصا د ظهیر صاحب چې د کلار ځای کې ورګي نو کچانه پښتنه مکه ډایرکټ راشي دلته به په زلا رادیو ټلویزیون کې ناشتي زه هڅې پوره ستایم او الله تعالی دې نورم توفیق ورکړي چې د دې رسنۍ لپاره نورې محلې ځلې وکړي. سپین یو کتور نور خو پوهیږي ته خدای هسې نور خو پوهیږي ته سپین یو کتور نور خو پوهیږي ته خدای هسې نور خو پوهیږي ته رب مړي هم ژوندي کولی شي رب زما مور نور خو پوهیږي ته رب مړي هم ژوندي کولی شي رب زما مور نور خو پوهیږي ته پلار مې ټیکدار د جنتونو کې پام کوه په اور نور خو پوهیږي ته وساتله داغه د پښتون لمن چرته د چا خور نور خو پوهیږي ته غواړم به جنت کې هم که درغلم ماله زما ورور
نور خو پوهیږي ته دا یو بیت ډیر شوق دی وی وای لباس غاړه واخله خو مرا کا وزور نور خو پوهیږي نو ملګری غوښتنه د ترنم کوي سرګه بنا واخله مو که چاره سره کلینډري کوله کور دی ودانې راځي دي تور لونګ میراوړل ګل رنگه وزان لدی جوړ کده لونګو امیلونا ګل رنگي تور لونګ میراوړل ګل رنگه ځان لدی جوړ کده لونګو امیلونا ګل رنگي جنری خدای دی منشا گل رنگی کنجنری خدای دی منشا گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی که خبریالی بین کا در سار زما گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی زان لگ جوڑ کد لونگو امیلونا گل رنگی لزانور کور کگرزی گل رنگی لزانور کور کگرزی گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی واد پرد دے زانا دان جوڑ وینا گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی زان لگ جوڑ کد لونگو امیلونا گل رنگی ہو کورترانجو پلاس کی نوڑم گل رنگی کورترانجو پلاس کی نوڑم گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی ستاسی خزلی تر ڈیرانا پوری اڑما گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی زان لگ جوڑ کد لونگو امیلونا گل رنگی بارا نورو پریوری گا گل رنگی بارا نورو پریوری گا گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی لیلا لونگ پدر مندو کرلی دینا گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی زان لگ جوڑ کد لونگو امیلونا گل رنگی بارا نورو پریوری گا گل رنگی بارا نورو پریوری گا گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی وڑی وڑی جن کئی غر تتل دینا گل رنگی تور لونگ میراوڑل گل رنگی زان لگ جوڑ کد لونگو امیلونا گل رنگی زان لگ جوڑ کد لونگو امیلونا گل رنگی ډیره مننه سلامونه در صاحب تاسو ته د زلا ټلویزیون درنو لیدونکو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته هیره د نوی چې زلا رادیو ټلویزیون چې کله رامنځته شو له هماغه وخت موږ د روغتیا په برخه کې سیاست په برخه کې د بیا رغونې په برخه کې همدارنګه د لوړو زده کړو په برخه کې په بیلابیلو برخو کې موږ خپل هیوادوالو ته ژمن وو په دغه برخه کې موږ د کلونو نه مو کار کړی دی د زلا رادیو ټلویزیون په دومره لوړو ژورو کې چې سیاسي تحولات رال بندونه راغله زموږ رسنۍ حتی یو ساعت هم بند شوی نه د موږ خپل فعالیتونه د رسنیز فعالیتونه ساتلي دي او د ولس غږ مو تر دولت رسولی دی په دغه برخه کې د زلا متحد ټیم چې په راډیو کې کار کوي په ټلویزیون کې کار کوي ټول همکاران ساحو ته تللي دي مختلف ریپورټونه مختلف ستونزې ریپورټ کړي حتی زموږ ځینې ریپورټونه داسې وو چې مستقیما د خلکو په کورنۍ تاثیر کوي د چا ژوند بدل کړي تغییر شوی د زلا د ریپورټ سره زموږ همکار هارون درصب داسې ریپورټونه کړي دي چې هغې سره موږ د یوې کورنۍ ژوند بدل کړی دی زلا رسنیز فعالیت بلا دوام کوي
معامله به مخ ته ځي. موږ په دغه برخه کې رادیو ټلویزیون مجله ویب سایټ او د یوټیوب د لارې بېلابېلې خپرونې خپل ولس ته وړاندې کوو. د ځلا ټیم د ټول همکارانو ډیره مننه کوم چې همیشه یې د ولس ستونزې راخیستې دي او انعکاس یې ورکړی دی او پر بېلابېلو خپرونو باندې بوخت دي. زه د ځلا رادیو ټلویزیون د نشراتو د مدیر په توګه دغه ویاړ خپل رئیس ته وړاندې کوم، همدارنګه خپل ټول لیدونکو ته چې موږ پر خواله رسنیو تعقیبوي او زموږ ملاتړ کوي. موږ به ډیر زر ډیر نوې خپرونې، ډیر نوې تحولات، ډیر بدل په ډول سره څرګند شو. زموږ امید دا دی چې د ولس هغه ستونزې، هغه مشکلات انعکاس کړو چې دوی ورسره مخ دي. ځلا سره اوسئ. ډیره مننه زهیر صاحب، کورودان مننه. درس په خوشاله ستاسو یادوري مې هم وکړله. ستاسو په ریپورت باندې د کورنۍ ژوند بدل شوی دی. ما ویل چې زموږ د یو همکار هارون درس داسې یو ریپورت و چې د یو کورنۍ ټول ژوند په تغیر شوی دی. موږ داسې کارنامې کړي، داسې فعالیتونه هم کړي، ریپورتونه هم کړي دي چې هغه په میلیونونو ویو لري او هغې لامل دا دی چې هلته د یو کورنۍ ټول ژوند بدل شوی دی. تر شای ستا لاس دی او زهیر صاحب زموږ په دفتر کې او خصوصا چې زه کله کار ته ځم دا په منحیز د یو مدیر ما سره ساحې ته ځي او زموږ سره هلته په ګاډه زما سره البته بالکل ساحه کې کار کوي. نو ریپورټینګ زه چې هر څه کوم، هر څه چې تاسو وینئ زموږ پر صفحه باندې، زموږ پر ټلویزیون باندې، پر راډیو باندې، دا یوازې زموږ د سټاف هڅه ده، کوشش دی ترڅو موږ هغه څه وکړو چې د ډیرو خلکو د سترګو وړاندې دي، ټولنې ته په حقیقي معنا باندې کار وکړو، د هغوی خدمت وکړو، هغوی وهڅوو ترڅو د ناهیلۍ احساس ونه کړي. زه د خپل ډیر زیات قدرمن مشر چې همیشه زه تشویق کړی یم، همیشه زما سپورټ کړی دی، همیشه زه دې ته هڅولی یم چې څنګه کولی شو چې د خلکو حق په حقیقي معنا باندې د خلکو غږ پورته کړو، اوچت یې کړو. زه د خپل قدرمن رئیس صاحب، قدرمن شکیب الله ثاني څخه د زړه له کومې مننه کوم. زه چې کله د پوهنتون نه فارغ شوم د ژورنالیزم د پوهنځي نه، نو دا زما دپاره ډېر زیات یو د افتخار خبره وه چې زه راغلم هلته. ډېر زه چې څنګه راغلی یم هغه به یې کیسه کوم او وروسته درته ډېره غټه کیسه ده. خو زه د هغې هغه کوم فعالیتونه او کومې کړنې، کومې هڅونې چې زما په حق کې کړې ده، زه بیخي ډېره مننه کوم د هغې نه. خدای دې راته تر ډېره ژوندی لري، ځلا دې ژوندی انشاءالله. ډېر ښه پروګرام. ډیره مننه. الله بریا مو په هیله. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. ګډ لاک. ډیره زیاته مننه کوو درنو کتونکو چې تاسې زموږ برنامه تر دې وخته پورې او تر دې ځایه تعقیب کړه. ځلا رادیو ټلویزیون ویاړ لري چې 15,000 تعقیبونکي یا هغې د هغوی څارونکي پوره شول. نو زما سره چې څنګه څوک وینئ او څوک ولاړ دی، دا به تاسې زما نه ډېر ښه پېژنئ، ځکه چې په ځلا رادیو ټلویزیون کې د 11 لسیزې راهیسې تقریبا شاوخوا څه وخت اوچت یا زیات وکم ډېر وخت کېږي چې 14 کاله کېږي، تقریبا 1.5 لسیزه وړاندې دوی ځلا رادیو ټلویزیون ته راغلي دي. دوی دلته خپل فعالیت کوي، دوی خپل په دغه برخه کې ډېر زیات خدمات وړاندې کړي دي. زما خاصه ولاړ محمد آصف مل صاحب، تاسې به څېرې سره ماشنا یاستئ، تاسې به د غږ سره ماشنا یاستئ، تاسې به دا پېژنئ چې څوک دی، ځکه چې 1.5 لسیزه یو څوک د مایک نه غږ وباسي، د هغې غږ د مایک نه ووځي، هغه تاسې واورئ، تاسې سره هغې سره خصوصا په داسې یو برنامو کې چې ادبي خپرونې وي، برنامې وي. مل صاحب ستاسو خپرونه کومه وه؟ ادبي بنډار شګو محل. هغه وخت چې کله په پیل کې خاموش صاحب شروع کړې وه، یاد دې بخیر وي، لطف الله خاموش زموږ مشر تکړه همکار دی چې نن زموږ سره د یو څه مصروفیتونو له وجې نشته دی، خو آصف مل مو رانیولی دی، دلته مو څنګ کې ولاړ دی. دې نه به دومره اورو چې په د 1.5 لسیزه کې دا د کومو ننګونو سره مخ شو، کوم څه دي چې د ډېر زیات جالبه دي، دا ورسره مخامخ شوی. مل صاحب ستړی مشي، ما سره به نورې خبرې کوي. په خیر راغلی، ډېر زیات خوشحاله یو. لږ ما ته رانږدې شه، لږ رانږدې شه. خوشحاله یو چې ته زموږ سره یې. بالکل صحیح راغلی، صحیح ولاړې. مل صاحب کله چې ځلا رادیو ټلویزیون ته راغلی، صفحې فالوورز نه معلوم خبر وي چې څونه وایي؟ هغه وخت سره تقریبا 2008 کال کې زه راغلم. 2008 کال کې کتابي مستل تاسو کشران و دغه زموږ ملګری سید حمید الله پاچا یاد دې په خیر هم دغه شان سید هواد هاشمي، عبد الله هوډ، دا نومونه ضرور دي باید ضروري دا زموږ همکاران دي. 2008 کال کې چې دلته موږ وو، ځلا ژوندۍ ساتلې دوی، ځلا ژوندۍ ساتلې وه. ذبیح الله غازي لکه ټولو لیدونکو ته معلومات ده چې هغه یو نړیواله رسنۍ کې اوس کار کوي که نه. همدغه شان لطف الله خاموش و پرویز څرګند، دا احمد وارث نویزاده خلک وروسته راغی.
هغه لګروس راغی زه ته دغه 2008 کال خبر نو په دغه ټیم کې چې موږ رالو موږ تاسو شاند تاسو نوم عمر کې کم نو زمونږ هغه خون کې چې هغه وخت کې وو خودنه راته کوله سید حمید الله پاچا یاد ډیر په خیری او سیارزي کې نو لاغې نه موږ هغه وخت تلویزیون نو تلویزیونی نشرات نو یو رادیو نشراتو همدغه شان یو مجله و او په څنګه کې اخبار چلیده نو هغه چې د ایډیټ په برخه کې غزه وخت به کمی لګازین خاطرې نشم ویلې زما اول خبرونه و سار پیر د زلا سره د کیناستل مغه ته لاړ دغه ته کیناست تخنیک ته کیناست ما ته لته نن سوار کنه زما اول ورځ ما چې کله نن سوار ورک ما نور خبره نه وېزدا ولې ورځ وي اگر تا غزي کې چل کې شوی وای کنه زه د بس همدغه شان پاتې شوم کنه نو زما دا نه یریږي لکه زلا زمونږ د ژورنالیزم د خاپوړو زیاده ژورنالیزم د خاپوړو زیاده زمونږ منګه د ژورنالیزم په برخه کې چې څه ذکر دي هغه دلته په سالا کې او د دې زلا په سټډیو کې ذکر دي نو د همکارانو نور څه کوم خاطر لري کېدای شي طبعا شوخي راځي یو نیم لسیزه وخت ډیر زیات وخت دی چې یو ځای کې یو چا سره تیر کې خاموش صاحب نه غازی صاحب نه پاچا صاحب نه هاشمي صاحب نه موحد اکبری نبیزاده صاحب نه په ټوله کې څه خاطرات څه کله د فکر کې چې کا شغه وخت سمې چې موږ د شاندي واخر ډېر موږ کې زبی الله غازی ډېر دغه شوخ تورندو لکه غازی صاحب غږ به مېوري په دې هله باندې چې خپل غیبت نه کوي نو هغه چې هغه بیلګ مونږ په غب کې راته و د ورو کنه قراوړ یو بیل په قراو کنه مطلب شوخي کوله همدغه شان خاموش صاحب هم زموږ په دې ملګرو کې دي چې ټوکو ډاخالو په دغه کې تر یو د ډیر دغه شاعر مو کنه شاعر او شعر کوم شعر د ځنه دي د خاموش صاحب ډیر شعرونه دي خو په امرغه اوس مې و ذهن کې نشته یو مرانه کوي په دې شعر به ودی که ما وقت دارالمعلمین هم صنفین مدبیات څنګه وخت کې کنه مونږ ویل به روسه پانتون شو نو هغه وخت کې کله چې بشیر به ودی نو اول به ماته ویو به د نور ملګرو ته دا کمادی هم نه دی دغه هم نه دی کنه تر شعر شعر دی ته هغه ویل کې ادیب نه دی نو په یو څنګه کې غدا ادبیات او د پښتو په څنګه کې سره زده کړو نو ډیر ډېر ښه خاطرې او مل صاحب د مرګي دی ارشي زمونږ استاد مشر محترم رئیس صاحب شکیب سانین دا غي نمزه ځانګړې مننه کوم ډیر زیات تشکر کوم چې هغه زموږ سره په دغه شان دي خصوصا د نوې کول ځوانانو پروژه کې ډیر اهم رول ډیر اهم لاس لاغوي دي په ټوله کې دارته یو نیمه لسیزه وخت مو هغه سره تیر کړ هغه نه جالب خاطر کله رئیس په حق لوي ما دا نه چې وس اوریدونکو فکر وکړي چې مقصد هغه د رئیس صفت کوي کنه زیاتره د سي په اداره کې یو دغه کې هغه د رئیس صفت کیږي او دغه کیږي کنه مادون کوي دا یو هغه نسبتا یو څه ځینې ستاینه کیږي کزه یم رئیس زمونږ سره ریاست نه دی کړی کزه لیدونکو دا یم یو ملګری یو دوست په شات مونږ یو اختیار په برخه کل اختیار را کړی دغه میک دغه کمپیوټر دغه میکسر دا تاسو په اختیار کې دغه وخت ریکارډر وي مونږ باندې کومه پابندي نه وي تاسو ارڅو په اره برخه کې څه رقم خبرونه کولای شي زه تاسو سره ملاتړ ما زمونږ ار وخت لاس نیوي کړی دي او د ملګرتیا او د دوستۍ په برخه کې به سره د سپیو د سرخان او پیوزي کې سره کې ناست نو به د سیو خو چې دا فکر نه چیرې مونږ یو رسمیت کیو د یو ملګری د دوست د ورور دغه شان د خیره سره کړی دي نو مال صاحب د مشرانو خاطرې خو دی ویلې هغه ملګری چې تاسو سره د لسیزه نه را په دی خو کار کړی دي تاسو همزولي ملګری دی البته د زلا هغه بنسټ چې چای خو دی چا چې راوچته کړي چې تر دې ځای رسولې ده واقعا هغه هم دغه مشران دي پراتلون کې کول کې چې نوې ځوانان راغلي دي زما ډېر کم وخت کېږي چې زه زلا ته راغلم دا مې تقریبا 5 کال دی زه زمانه به کې څو ګوس نه ویني ما نه کوم خاطر لري ښه خاطر لري بد خاطر لري جالب خاطر لري د دې ما لکه اوس مخامخ دوستانه ځین خبرې د شرایزي کې یو څوک مخامخ کوي دغه په کشرانو همکارانو کې ټول همکاران چې زمونږ کوم یو دي ډېر اوریدونکي او د ښه خوی خاوندان دي بلانو ټکي به وي ما درس صاحب چې دی
درصب داسې یو اورېدونکی سړی دی بل په دفتر کې هغه د مشرانو د لاس غرګې به ورته وي همغه غرګې دی لکه یو مشر نه پرېږدي که نه هغه خدمت او هغه هغه چې د دې نه مسؤلیت یې نه ور په غاړه یې نه پیدا مقصد ماخذ کېږي خو دا مشر نه پرېږدي هغه د مشر کار او یو ځانګړنه پکې بله زه ورته هر وخت وایم زموږ په کارانو کې غازي صاحب زموږ په دې ملګرو کې داسې یو خوی لره چې هغه ډېر پنجکاو نو زیاتره وخت به داسې و پنجکاوي به یې ډېره کوله که نه یو موضوع پسې به ورپسې کېده کمپیوټر کې په انټرنټ کې ګوګل کې هغه د ریپورټ په برخه کې لسو نفرو باندې به ریپورټ جوړ کړو هغه به یې یو دفعه کته چې ردې کې دا پیږي که نه پیږي او بله خواري به یې ډېره کوله خواري به یې دا کوله چې مقصد هسې وخت به یې نه تېرو زه زیاتره وخت درس صاحب ته وایم انشاءالله وایم په تا کې هم زه هغه جوهر یې نه که نه د غازي صاحب جوهر غازي صاحب جوهر غازي صاحب بالکل انشاءالله دا درس صاحب چې دی درس صاحب هماغه شان دی زه چې هغه وخت هغه سره موږ همزولي وو د غازي صاحب هغه کومې کړنې او هغه کوم خوی اخلاق او همدغه شان هغه کوم پلټنه او هڅونه چې به هغې کوله که نه نو زه هغه اوس درس صاحب کې نه منو انشاءالله درس صاحب یو ښه راتلونکی یې نه ما ډېره مننه مل صاحب خیر اوسې خوشحاله اوسې درنو کتونکو دا د مل صاحب دوی هڅې دي چې موږ نن په داسې یو ځای کې قرار لرو او دا وخت خدای راولي چې زه د په ځان کې د غازي صاحب یو کومه ځانګړنه وګورم وی وینم غازي صاحب نه یوازې د کونړ نه یوازې د افغانستان بلکې هغه د اسیا په سطح باندې یو نوموتی خبریال دی نوموتی خبریال دی او تل داسې نوښتونه په خبریالۍ کې کړي دي چې زما دپاره یو مثال دی زما دپاره یو تجربه ده زه که ژوندی وم د هغې په پل به پل ږدم او که خدای کول یو ورځ به د هغې هغه ته رسېږم مل صاحب ډېره زیاته مننه تا نه چې خبرې دې راسره وکړي انشاءالله دا ډېره یو خبرنامه ده دا به د خیر سره جوړه شي بیا به د خیر یادګار په شکل باندې ځان سره ګورو موږ هم لیدو ته په تم یو او د درس صاحب نه په اخره کې دا بیا نورې خپلې خبرې کوي زه به د کیمرې نه مخکې لرې کېږم دا مننه دې کومه درد صاحب دا همکاران او د ملګري او دغه دوستان دا ټول درد صاحب په نوښت سره راټول شوي وو راټول شولو لږ ساعت هم خواله وکړله نو ډېره مننه درد صاحب اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ نو نور به خپرونه درد صاحب په مخه کوي ډېره مننه مل صاحب خیر ته ځه ته تللی شي درنو کتونکو د ځلا د نورو همکارانو سره هم خبرې لرو زموږ د مختلفو خپرونو ملګري همکاران هغوی به راځي تا سره به د خیره سره خبرې کوي ولی الله همدرد زموږ د دینی برنامو مسؤل او د هغې چلونکی پریزنټر دی هغه به موږ سره راځي موږ سره به خبرې کوي موږ سره پاتې شئ او دا خپرونه تر پایه وکړئ ما مې خپلې زندګۍ ته خیرې وکړې بیا مې هرې بېوسۍ ته خیرې وکړې د وصال دعا مې څو ځله تکرار کړه ورپسې مې جدایي ته خیرې وکړې د لالې احوال رانوړو په شپه کې لاس تر زن مې سپوږمۍ ته خیرې وکړې تقاضي او هیلې دواړه شوې نیمګړې نن مې ډېرې مجبورۍ ته خیرې وکړې پوښتنه پوښتنه مجبوري به یې لرله ما له ټوکو لیونۍ ته خیرې وکړې چې داسې بې وفا دا زیږولې نن مې خید یارابۍ ته خیرې وکړې نن مې خید یارابۍ ته خیرې وکړې زه د شلکي بابا زه د شلکي بابا
زیارت لسبا زما مورې کرا ترا کې سر سالو په سر ما مورې زد شنکی بابا زیارت لسبا زما مورې کرا ترا کې سر سالو په سر ما مورې ایک شرید مشری او نخستا دا گل وڑکے ایک شرید مشری او نخستا دا گل وڑکے یہ ظالمی موری پاسیالی راوڑی دینا مورے یہ کرا ترا کے سر سالو پسرو ما مورے زدشن کی بابا زیارت لسبا زما مورے کرا ترا کے سر سالو پسرو ما مورے یہ مور جان ماتم قاری گا گل وڑکے یہ مور جان ماتم قاری گا گل وڑکے یہ دم ساپورو کڈیتلی ولاڑو ما مورے یہ کرا ترا کے سر سالو پسرو ما مورے زدشن کی بابا زدشن کی بابا زیارت لسبا زما مورے کرا ترا کے سر سالو پسرو ما مورے کرا ترا کے سر سالو پسرو ما مورے ډیر زیاته مننه کور مو ودان ارمان صاحب چې راغلی زموږ سره مو په دغه برنامه کې ګډون وکړو زموږ سره مو اشتراک وکړ ان شاء الله زموږ ژمنه به دا وي چې دا ډول نورې برنامې موږ لرلې تاسې به ضرور زموږ سره یاستئ او به داسې ستاسې په خواږه غږ باندې به زموږ خپرونه او برنامه نور هم ښایسته کېږي درنو کتونکو متي ارمان د یو جادوګر غږ څښتن چې واقعا هم خوندور غږ لري ډېر ښایسته غږ لري او زه یې د غږ بیا ځانګړی مینهوال یم دا و چې تاسو ته د ځلا په دغه خوندور پروګرام او ورنایر کې خوندور ترنم وکړه دې نه ډېره زیاته مننه کوو همیشې زموږ سره په خپرونو کې برخه اخیستې ده او دا ډول خواږه ترنمونه او غږونه یې زموږ سره شریک کړي کور مودان ارمان صاحب خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ښه درنو لیدونکو نن اوس سره دلته البته زموږ په د راډیو په سټوډیو کې زموږ د دیني خپرونې یا د دیني خپرونو چلوونکی ګران ورور زموږ تکړه ملګری ولی الله همدرد را سره دی د دې نه به یې واورو چې دلته زموږ سره په رسنۍ کې تقریبا زمانه مخکې راغلی دی ډېر زیات وخت کېږي چې دلته خپرونې کوي دې نه به واورو چې څومره خوښ دی څومره خوشحاله دی او دې ته به شاید ممکن کره نیټه معلومه وي چې څومره وخت یې ځلا کار کړی همدرد صاحب سړی مشي په خیر راغلی ډېره زیاته مننه چې نن دې زموږ سره په دغه پروګرام کې تقریبا د سیو د 2014 نه زه د ځلا راډیو تلویزیون سره کار کوم په اسلامي برنامه مخې ته وړم کله چې د شوي دي چې تاسو کومه برنامه وړئ او تاسو د یو جالبې خاطرې سره مخامخ شوي یاست یا ډېر زیات خفه شوي یا ډېر خوشحاله شوي هغه کومې برخې دي جالبه خاطره خو دا ده چې خاموش صاحب په خپرونه کې ناست وم او همدغه شانتي یو خبره مې لږه شان دغه وکړله نو چوکاټ نه وتلې مې ونه کړله خو لږ زره داسې غلط شوم د سفیډ ګزارې را باندې ما د خپرونې په منځ کې وکړه د راډیو برنامه زموږ نو دغه زما دپاره ډېره جالبه ده که اوس د خاموش صاحب سره مخامخ شم نو هماغه صحنه دې بس ذهن ته راځي او راته وایم چې هغه خبره دې یادېږي مالې بالکل کونړ کې د ځلا فعالیتونه څه ډول ارزوئ څه ډول برنامې دي تاسو به طبعا خلکو نه به مو اورېدلي وي ستاسې اوریدونکي به هم ډېر زیات وي د هغوی به ستاسې په اړه باندې کوم نظر لري مهرباني نو دا خو بهتره او معلومه خبره ده چې په کونړ ولایت کې د ځلا راډیو تلویزیون ډېر زیات مینوال دي ځکه چې د هغه د 2009 نه واخله تر اوسه نه او ته لږ صبر وکړه ګوره ښه زموږ د سوشل میډیا منیجر ثانین صاحب هم راغی ته ګورې نه چې د تبصر کې مدیریت وروره تبریک دی نوې جامې دې مبارک شه او خدای دې په خیر در باندې زړی بدل جامې خو سره ډیره غوندي ښه او خبره دا و چې ډېر خوشاله شوم نن به به ته خپل خوشاله مونږ نن د ټولنیز رسنۍ البته ته زموږ سوشل میډیا منیجر د کو دې پر معلومات نه وو چې زموږ فالوور څومره دي نو ما سراغه او دغه کوم برنامه کوم کریډټ چې دي دا زه ثانین صاحب ته کوم راځه نو اوس به کوم اول خو زه تاسو ته خراغ لاس ویم خوشاله اوسئ او ډېر زیات خوشاله یم چې تقریبا
وروسته د ډېر وخته ټول همکاران په یو ځای د یو چتر لاندې وینم دا زما دپاره ډېر د افتخار ځای دی. خدای دې دغه جم همیش همداسې آباده لري او خدای دې هر ملګري ته هر رسنیز ملګری زه دا نه وایم چې یاره یوازې د زلای چې د هر رسنۍ ملګری دی کور دی هر کله دې دلته راشي څنګه نو موږ دلته لري موږ دلته خبرې کولې مرکم کوله ته موږ دعوت کړی نه وي راغلی خیریت نه ځا پاتې راودانګلې دا ولې داسې کار نو یو خو داسې چې یو مسؤلیت او یو میلمستیا یي ته د اوس میلمه په حیث راغلی دلته زما مسؤلیت ده دلته ولې چې زما مسؤلیت و چې زه باید په دې خپرونه کې حتما اشتراک نه حال درنو لیدونکو لږه لږه شوخي هم ښه وي او زهیر صاحب ته مې وایم چې که چېرته وي هغه به هم راشي دلته به زموږ سره ودرېږي زهیر صاحب ښه دلږ داسې راشئ زهیر صاحب لس دقیقې خبرې کړي دي د دې خبرې به نه اورو که ځان سره بیل ته ودرو صحیح ده ښه ختم دی زهیر لږ به وغږېږي ځه لږ وغږېږه لږ ډېر به نه غږېږي بالکل درس به کاران د الله خاد لري دوی هر یو ځانګړې مننه کوم هر یو په خپله برخه کې همدرد صاحب دی که مل صاحب دی که تاسې یاستئ که زموږ نور راوغږر دی ښې برنامې کړي دي زموږ لیدونکي اورېدونکي دې تمه اوس چې موږ به د رسنیو په منځ کې یو لوی تحول راوړو انشاءالله ډېر ژر دې په تمه اوسي نوي وختونه نوي برنامې هغه ولس دپاره یا د خلکو دپاره موږ یو په یو نوي انداز په یو نوي طریقې سره موږ انشاءالله پیش کوي د خپل ټول ټیم نه مننه کوم څه باید ووایو د خاطرو تاسې یادونه وکړه زموږ ټول خاطرې دي موږ تا نه د خاطرو پوښتنه نه ده کړې درس صاحب خو یو خاطره د روژې میاشت وه او 500 ورځې سیالۍ وه دفتر کې ځان لومه دا مې خپروله واقع یوازې ځان مړه زه تاسو کرکټ خو سزا یې منم نه په تیر نظام کې نو هغې وخت کې روژه وه او موږ کرکټ سیالۍ خپروله درس صاحب نو زه ځان ته ومه نو 500 کمیټې مې وکړله خو دې وخت کې نه څوک اړیکه نشته نه څوک SMS رالېږي زموږ د شخصي ټلیفون ته چې د دفتر دی هغه ته څوک کوم پیغام نه رالېږي زه داسې پوه شوم چې دا څنګه ده ستونزه خو باندې چې بیرون راووتم نو دا کوم چې زموږ تخنیکي ملګری و هغه رخصت و په دغه ورځ متاسفانه هغه نو دفتر کې یوازې مو د کومنټري برخه کې چې کله رالم چې ګورم دا کومه چې ترسمنټر دزګاه ده دزګاه منځ کې ولاړه وه دزګاه بند درنو لیدونکو له تاسې ټولو نړۍ مننه چې زموږ دغه خپرونه مو تر وروستي بریده واورېدله هیره دې نه وي چې زموږ دا پروګرام په دې پار جوړ شوی و چې زموږ د فیسبوک یا سوشل میډیا د پاڼې تعقیبونکي تر 80,000 اوښتي وو موږ په دې هیله یو چې تر دې به لا ډېر ښه کار وکړو تر څو مو زموږ تعقیبونکي نور هم ډېر شي او د افغانستان او بالخصوص د کونړ یو ښه تصویر او په حقیقت کې داسې یو څه تاسو ته وړاندې کړو چې تاسې یې غواړئ په وروستیو کې د خپل قدرمن مشر محترم رئیس صاحب شکیب الله ثاني نه نړۍ مننه د دې ترڅنګ د نشراتو د مدیر نه ځانګړې مننه ترڅنګ د سوشل میډیا د منیجر نه مننه چې د پامدې پاره زموږ دپاره دغه پروګرام جوړ کړی وو او موږ تشویقوي تر څو لا مخکې لاړ شو دا زموږ خپرونه تر بیا ښې چارې